بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وطنوالو ورونو خويندو، محترم نودین صاحب، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او له دې لارې ټولو وطنوالو ته په ښو شېبو کې وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. مننه. هموطنای عزیز، برادران و خواهرای محترم در هر کنج دنیا که هستین، به این پروگرام 76مین در سلسله ذهنیت سازی صلح شما را خوش آمدید میگیم. خدا کنه چند لحظه که همراه ما هستین از این پروگرام لذت ببرین و این پروگرام در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین. لودین صاحب، مثل که ما در پروگرام اشتهاری گپ زدیم، این پروگرام یک ارزیابی امی چند پروگرام گذشته که ما داشتیم درباره فهم و تفهیم، درباره از او را یک خلاصه میکنیم و یک ارزیابی میکنیم. او رښتیا هم دغه پروګرام چې موږ په دغه تېرو پروګرامونو کې میلمانه هم لرل او په مفاهمې او افهام و تفهیمو کافي بحثونه لرل. د هغه یو خلاصه په دې سبب ضرور ده چې دا زموږ او تاسو ژوند د فهم و تفهیم په چوکاټ کې شکل موندلی او بالاخره موږ په یو شکل باندې د خپل ژوند چارې د فهم و تفهیم په چوکاټ کې مخ ته بیایو، یا په خلاصه توګه د ټولو انسانانو له دې کبله په دې باندې څومره تمرکز وسي، حلاجي سي، خلاصه سي او بالاخره د موږ له ژوند او عادتونو سره په درست شکل باندې مل سي. نو د موږ او تاسو خو هدف فلاح او سلام ته رسیدل دي، او دا د فهم و تفهیم فلاح او سلام ته د رسیدو په لاره کې مهم رول لوبوي. هغه یو متل په د موږ او تاسو وطني متل چې خپله ژبه هم کلا ده هم بلا، ډیر جامع او پر مطلبه متل ده. رښتیا هم چې نن به په هغه باندې هم خبرې وکړو انشاءالله. نو د دې نه به شروع کو. دوستان ویني د موږ کلیدي سلاید چې د موږ ټول پروګرام تقریبا دغه سلاید موږ ته هدایت راکوي چې په کومه خوا لاړ شو، په څه رقم سره لاړ شو. نو زه داسې تعریف کوم د دې لپاره چې انسان او ټولنه وده وکړي د محتاجی له ساحې نه د خودکفایي ساحې ته او بیا د فلاح او سلام ساحې ته دغه خنډونه په لار کې موجود دي. او دغه خنډونه چې دلته ذکر شوي دي، ژبه، د مقصد نشتوالی، د انضباط نشتوالی، د ایګو عدم مدیریت، د افهام و تفهیم د مهارتونو نشتوالی او د تعاون کموالی، د دغو خنډونو باید خلک عبور وکړي. لکه د ما شاته چې دوستان ویني، د موږ هدف دا ده چې خلک بالاخره په ټولنه کې سولې ته ورسیږي، او سولې ته چې رسیږي هم په لار کې خنډونه دي. او دغه خنډونه لکه مثلا په څه رقم سره خلکو ته تاوان ورکړي شي، په څه رقم سره اجتماعي عدالت منځته راسي، په څه رقم سره بښنه منځته راسي، په څه رقم سره پخلاینه منځته راسي چې بیا سولې ته ورسیږي. او تر څو چې سولې ته ټولنه ونه رسیږي او خلک ونه رسیږي او د دوی ذهن ونه رسیږي، د فلاح او سلام ساحې ته نه ټولنه رسیدای شي او نه افراد رسیدای شي. نو موږ دغه دوه سلایدونه که یو د بل سره مقایسه کوو، په هره ساحه کې یو د بل سره داسې وصل دي. او موږ ځکه لودین صاحب ما ته دومره وخت تیر کړی په دې باندې د دې لپاره چې دغه شیان هغو خلکو ته واضح شي چې په ټولنه کې نفوذ لري او کولی شي یا مثبت کار وکړي یا منفي کار وکړي. که دغه شیان په خپل ژوند کې عملي کړي نو حتما مثبت کارونه به کوي. په رښتیا هم اوس که چیرې موږ او تاسو همدغه پنځمه نقطه چې فهم و تفهیم ده، په دې باندې ډېر پروګرامونه وشو، میلمانه هم درلودل. همدغه پنځمه نقطه که موږ راواخلو د محتاجي ساحه کې ده، ځکه فهم و تفهیم
د ژوند په ټولو ساحو کې د کله چې ماشوم دنیا ته راځي افهام و تفهیم پیل کیږي د مور سره په یو شکل حرکاتو باندې یا مثلا د مور د خپل اولاد سره د فامیل د کورنۍ په مکتب کې په دفتر کې یو نظام چې چلیږي. نو که چیرې موږ همدغه نقطې زه کله کله د کلیدي سلاید کې ډېر عجیب غوندې شیان زما ذهن ته راځي، البته د دوستانو هم که چیرې که دغه پنځمه نقطه راواخلو د محتاجي په ساحه کې وګورو افهام و تفهیم ممکن د هغې ساحې نه چې عادي ساحه کې یا د فلاح په ساحه کې فرق ولري. نو له دې کبله موږ دغه هر عنصر که چیرې وګورو که چیرې موږ او تاسو غواړو چې پرمختګ وکړو اما افهام و تفهیم هم د محتاجي د ساحې په دې سطح کې دا رقم غږیږي د بردوباخت په قصه کې مثلا په بل باندې د غلبې په لیول یا سطح کې نو یا مثلا ځان سره افهام و تفهیم موږ او تاسو هغه څه چې وایو په هغه باندې دغه په مقاصدو پوه نه سو د موږ خبرې د موږ د عمل سره برابر نه یا مثلا په ملامتولو د بل چا په شرمولو د بل چا په خبرو کې په یو شکل باندې په چالاکۍ باندې په هغو باندې د بعضو غوښتنو منلو باندې موږ داسې معنا لري چې موږ د وړلو بایللو په کې مهارت لرو اما دا مهارت د موږ په اړیکو باندې د موږ په پرمختګ باندې بیا ناوړه اغیزه کوي. نو مثلا په افهام و تفهیم د عادي ساحه کې له افهام و تفهیم د فلاح او سلام د ساحې نه فرق لري. د فلاح او سلام په ساحه کې افهام تفهیم د درناوي او احترام او تکریم سره څنګ په درناوي باندې خبرې کول د ستونزو د مشترک حل باندې تمرکز کول او د سولې او د فلاح د ساتنې او د پرمختګ لپاره په ګډه کوشش کول چې موږ او تاسو بیا په تعاون کې دې باندې خبرې کوو ان شاء الله. لودین صاحب دغه مقدمه هغه سلایدونه هغه کلیدي سلایدونه د فهم او تفهیم باندې به ورې تیر شو بیا به بحث په شروع کو چې موږ چی شي په دغه لاسو پروګرامو کې موږ چی شي وړاندې کړل خلکو ته او په اخر کې به بیا هغه دوستان او میلمانه چې راغلي وو دیغو یو احترام او ارج به ورته کېږدو هغو ته نومونه به یې واخلو عکسونه به هم خلکو ته وروښیو چې دغو دوستانو خپل وخت مصرف کړ او خپل نظریات او برداشتونه د خلکو سره شریک کړل. نو دا به ډېر ښه شي دراني صاحب دا ښه خبره ده. نو موږ وویلې چې د فهم و تفهیم اصلی هدف اما هدف اصلی فهم و تفهیم چی است؟ و است که ما تفاهم به وجود بیاریم، ایجاد تفاهم است. در نتیجه مفاهمه، در نتیجه مذاکره، در نتیجه گپ زدن ما بالاخره یکی دیگر را میفهمیم که از کجا آمدیم، چی میخوایم و چه قسم بریم که اما چیزی که هر دو طرف میخواه، هر سه طرف یا چند طرف میخواه کلشان به اهداف خود موافقانه برسن. درانه چې دلته یو پوښتنه د دې لپاره چې موږ بیا دې ته کېدای شي را نه سو افهام و تفهیم هدف د افهام و تفهیم پوهېدل او پوهول دي چې په یو مطلب باندې موافقه ممکن دلته ډېر شرط نه وي اما صرف هدف له دې نه چې موږ څه غواړو څه شي مطلب ده څنګه هغه ته رسېدی سو دغه مسله ده. خو وروسته د دې چې خو بیا موافقې ته رسېدل هغه بل یو سکیل ده چې هغه د مذاکرې سکیل ورته وایي. نو افهام و تفهیم فقط د خپلو او د مقابل لوري له اهداف له غوښتنو نه له اړتیاوو نه خبرېدل دي او رښتیا درک کول دي او د بل څنګه خپل مطلب بل ته داسې توګه باندې وایو چې هغه یې درک کړي لکه داسې درک کړي لکه خپل یا مثلا په افهام و تفهیم کې د خپل ځان نه هم خبرتیا پکار ده چې زه د خپل مطلب څنګه وړاندې کوم تر څو بل طرف یا مقابل طرف هغه باندې پوه شي هغه درک کړي. او رښتیا هم بل سلاید موږ دغه کلیدي سلاید ته مخکې اشاره ورته وکړله چې خپله ژبه هم قلا ده هم بلا. ژبه یعنی یو مهم عنصر د فهم و تفهیم ده
او د دغه لارې نه دا تنه دغه فزیکي ژبه نه ده چې موږ په خولو کې د خصوصا د پښتو په کلتور کې دغه په خپله پښتو چې ورته د پښتو ژبه دا تنه د خبرو هغه نه ده، په دې کې ټول قوانین دي، په دې کې پښتونولي ده، په دې کې اصول د ژوند ده، یو د بل سره همکاري او تعاون او معاملې او ټول شیان کې شامل دي. نو دا ځکه که دغه هنرونه خلک زده نه کړي چې ژبه نه کلا جوړه کړي، نو همیشه به ژبه ورته بلایي. نو ما اورېدلي دي چې بعضو خلکو پسې واده وکړی ژبه به یې وکړله بیا به له هغې نه نه ګرځېدل. ما د خپل یادښت باندې د وایي ما ژبه کړې له چا سره په هغه باندې به کلک ولاړو، کوشش به یې کوو چې داسې اول داسې ژبه وکړي چې هغه پخه یا اصطلاح رښتینې له رښتیا او صداقت سره ملي او په هغه باندې به بیا ولاړو. نو په پښتو کې رښتیا هم خپله ژبه خپل مفاهیم لري او دا چې تا اشاره وکړه چې تنه دا ژبه چې د عضلې په شکل باندې موږ په خوله کې ده او ځینې نور کارونه هم لري، دا صرف د اوازونو د کلماتو د جملو مسله نه ده، بلکې دا شاته له مغز او له ذهن سره هم رابطه لري، له اړیکو سره هم رابطه لري. د موږ هغه شاته ذهن کې چې موږ او تاسو هغه حلقه واقعیت د هر چا ده د هغه ترجمانه ده، دا یعنې د هغې ښکاره کوونکې ده. رښتیا هم. نو په مخ به لاړ شو. موږ په دغو لسو پروګرامو کې وویلې چې مفاهمه مختلف ابعاد لري او د دې لپاره چې موضوع واضح شي، هغه مغلقیت یې لږ زره ساده شي، موږ په درو حصو تقسیم کړو او بیا ما رئیسه په څو حصو تقسیم کړله. یعنې چې درې ابعاد لري چې ځینې قوانین دي د مفاهمې، ځینې ایګویي حالتونه دي د انسان چې په افهام او تفهیم باندې تاثیر کوي، او ځینې مختلف نیتونه دي موږ د نورو خلکو سره چې تعامل کوو یو مقصد لرو، شاته یو مقصد یو نیت لرو چې موږ څه شي غواړو دغه تعامل نه. نو په دغه باندې هم موږ نور هم وغږېدو او وویل چې دغه قانونه د مفاهمه د حالت او وضعیت قانون ده، د حضور قانون ده، د فرضیاتو قانون ده، د مکان او ظرفیت قانون ده، د عاطفي او احساسي پوهه قانون، د تقدیر او ستاینې قانون، د حقیقت قانون. دغه موږ په دغه لسو پروګرامو کې دغه حلاجي کړل تر یوې اندازې پورې. دوستان کولی شي یوټیوب چینل ته لاړ شي چې موږ به دلته لینک واچوو او هغه تیر پروګرامونه وګوري چې موږ په دغه باره کې غږېدلي وو. بیا موږ وویل چې انسانان د خلکو سره چې تعامل کوي د شپږو ایګویي حالتونه دوی تعامل کوي. دغه شپږ ایګویي حالتونه چې د موږ میلمنو په دغه باندې خپل نظریات ډېر وړاندې کړل، بیا به امکان لري وروسته پرې وغږېږو. دغه شپږ حالتونه چې دي ټول د موږ په ذهن کې موجود دي او په مرور د زمان د دغو شپږو نه یو یا دوه په نورو باندې تسلط کوي او موږ چې په مزمن ډول د خلکو سره غږېږو له هغه حالت نه غږېږو او هغه حالت یا موږ ته کلا جوړوي یا بلا جوړوي. درانه صاحب دغه موضوع باندې کلک مکس وکړو، دې معنا چې هر انسان د خپل وجود هغه طبیعي هویت د ایګو سره اړیکې لري، همدارنګه ټولنیز هویت چې څرګندېږي په دې کې ایګو مهم رول لري. داسې موږ ځان درکوو چې زه یا هر څوک وایي چې زه دا هویت یو دوه عمده برخې لري چې یو هغه طبیعي هویت ته چې بیولوژیک او فطري او بل ټولنیز او دغه هویت چې موږ او تاسو په دغه له لارې نه په ټولنه کې ځان ښیو او پېژندل کېږو و هر یو ځان ته. نو دغه ایګو په هر حالت کې د خصوصا د مفاهمې په وضعیت کې چې خبرې کوو چاشکه اورو مستقیما یا غیر مستقیم خپل ځان څرګندوي په یو شکل باندې او کله کله هغه د مختلفو حالاتو کې ځان څرګندوي.
مثلا د والد ایګویي حالت ما د ماشومانو منځ کې یو ډله کې توجه کوله چې یو ماشوم لږ مشر غوندې و، هغه د پلار رول یې هغلته ادا کاوه په د ماشومانو منځ کې. یوه نجلۍ وه چې هغه د مور غوندې نورو ماشومانو پالنه کوله. زه ورته حیران شوم چې ته ګوره د انسان هغه په ډېر وړوکي حالت کې هغه رول چې ادا کړي په یو رقم یې ښکاره کاوه چې د پلار غوندې به یې نصیحت نورو ته کاوه، پالنه به یې کوله. نو رښتیا هم یوګو ډېره عجیبه غوندې ځان څرګندوي په مختلفو حالاتو کې. او خلاصې چې کو دغه ډېر مغلق موضوع ده. ډاکټر ایریک برن یو کاناډایي ام ډي او سایکو انالیست و، هغه په دغه باره کې ډېر تحقیقات کړي، کتابونه یې لیکلي. منتها د دې لپاره چې موږ پرې پوه شو چې یعنې دغه عناصر د موږ په افهام او تفهیم پروسه باندې تاثیر کوي، په شپږو حصو کې موږ تشریح کړي دي چې دا موږ یا د انتقادي یا سختګیر والد ایګو نه د خلکو سره تعامل کوو، یا د نرم مهربان والد له ایګو نه، یا د بالغ او عاقل له ایګو نه، یا د ناڅاپي ماشوم له ایګویي حالت نه، یا د غلی او عاجز ماشوم د ایګویي حالت نه، او یا د غوسه‌ای ماشوم د ایګویي حالت نه. د موږ د خلکو سره تعامل کوو. دا ټول د موږ په ذهن کې، د موږ په بدن کې موجود دي، اما موږ په مختلفو حالتو کې د یو یا بل ایګویي حالت نه موږ قدم اخلو او له هغې لارې نه د خلکو سره تعامل کوو. نو دغه باره کې موږ وغږېدو په یو دوه درو پروګرامو کې په دغه موضوع باندې موږ غږېدلي یو. بل شی چې موږ په دې باندې خبرې وکړلې هغه دا و چې موږ هر وخت چې د خلکو سره تعامل کوو یو نیت لرو، شاته یو نیت لرو، او دغه نیتونه په ټولنه کې چې خلکو څېړنې کړي دي له دغو پنځو حالتونو د باندې نه دي. یا په دغه نیت باندې راځو چې ځان ته ګټه ورسوو او په دې پسې نه ګرځو چې مقابل طرف ګټه یا بریا پیدا کولی شي که نیس پیدا کولی، موږ یې مسؤلیت نه اخلو. یا په دغه نیت باندې راځو چې ما ته ګټه ورسیږي، مقابل طرف ته تاوان ورسیږي. یا په داسې حالت کې راځو چې خپل ځان ته تاوان قبلوو چې مقابل طرف احساس دې وکړي چې دوی ته ګټه رسېدلې ده. او یا دومره غوسه او قهر او بدبینی موجوده ده چې وایو چې خیر ده ما ته هم تاوان ورسیږي، مقصد دا ده چې مقابل طرف ته تاوان او ضرر ورسیږي. او یا دغه حالت ده چې موږ غواړو چې نه تنها موږ ته ګټه ورسیږي، مقابل طرف ته هم ګټه ورسیږي. متاسفانه دغه حالت ډېر کم ده په اوسني شرایطو کې چې په دنیا کې د کمیت، یعنی هر شی کم دی په دنیا کې کم دی، په کافي اندازه مواد موجود نه لري. دغه ذهنیت چې په خلکو کې دغه پنځم حالت ته ډېر مشکل ده چې خلک ورسیږي. اما دغه حالت ده چې په دغه حالت باندې خلک یو د بل سره افهام او تفهیم وکړي، زر نتیجه ته رسیږي، مثبت نتیجه ته رسیږي او دوامدار نتیجه ته رسیږي. او نو دلته اکثرا دغه د نیت، تاسو پنځه نیتونه ویلي دي، هر نیت د باندې څرګندونه بیا په یو تعداد رفتارونو باندې کیږي، یعنی کړنو باندې. کله چې د خصوصا هغه تعاملات چې هلته په منابعو باندې د تسلط او یا مثلا د ګټې مسایل مطرح وي، او دلته یو نو سټایل یا یو طریقه دی مفاهمې نه چې مثلا په هغه مفاهمه کې چې رقابت په منفي شکل باندې موجود وي، او کوشش دا کوي چې زه باید ګټه وکم، د بل طرف احساس ورسره نه وي موجود، پروا یې نه لري، صرف په ځان باندې د ځان په فکر کې. نو هغه اکثرا بیا نتایج خپل دا دي چې هغه په اړیکو باندې او په نتیجه د تعامل
په دنیا کې همداسې وسایل شته رښتیا هم. نو یو- لکه څنګه چې تا وویلې د لاندې د تاوان نمونې موږ او تاسو لرو، ځینې هغه تعاملات موږ په د خپل تاریخ کې هم لرو چې بس دواړو بایللې ده، هغه څوک یا واړو بایللې ده، او- که ګروپونه مختلفو ټولو بایللې، د موږ او تاسو دا نږدې تاریخ کې دي. خو د ګټې لپاره پانګونه کمه شوې ده چې څنګه وکولای شي دې باندې څومره مهارتونه پکار دي، څومره هغه مهارت سکیل یا پوهه پکار ده، منابع څنګه په ښه توګه باندې په کار وړل شي. او بله خبره دا ده چې په دې کې ځینې شیان چې ډېره توجه ورته نه کېږي، هغه کله موږ هغه پخوانی یو مثال د دوه خویندو چې په نارنج باندې جنجال کوي، او- هلته د اړتیاو نه د خبرتیا خبره ده چې څوک یو او- شی غواړي ولې غواړي. دغه چې کې اکثرا توجه نه کېږي او په کشمکش کې خصوصا په دغه پاس 3 قوانین یا 4 قوانین کې دي. نو دا په دې کې ډېر مهمه مسله ده چې د موږ هغه سټایل د مفاهمې او تعاملاتو په ورځني ژوند کې څومره کله د تاوان سبب کېږي. بیخی راست میگین دودین سب این معادل اگر ما در می مذاکرات که در استانبول صورت گرفت بین امارات و پاکستان، ما ببینیم که دو طرف از کدام موقف آمده بودن، ولې کوم نیت نه راغلی و، څه شی کوم ذهن نیت، کې و. چی نیت داشت در کدامشان. آدم گفته میتونه که اما به صورت عموم به قسم انفرادی، حتی در مسائل فامیلی، در مسائلی که در جامعه خرد، در مسجد، در خانقاه، در یک جای دیگه که صورت میگیرم، از این 5 چیز خالی نیست. هر کدام ما در یک وقت امیت یک نیت داشته می باشیم، وقت تعامل میکنیم به یک مقصد میم که از این تعامل مقصد ما چی است، برای هر دو طرف فایده برسه، برای این قدر از قهر و غصه استفاده میکنیم که خیر است ما ضرر ببینم، مقصد هم طرف مقابل ضرر ببینه، یا از این تو یک حالت میم که خیر است ما مهربان هستیم، خدا مهربان است، ما یک کمی گذشت میکنیم که طرف مقابل ببینه که اونو برش فایده رسیده، یا ایست که امو تو محکم که برای ما باید فایده برسه و به طرف مقابل باید ضرر برسه، تاوان برسه. و هم یه است که ما هیچ احساس دیگه مردم نداریم، فقط خودپسند و امو یک قدر دمو ایگوی خود غرق هستیم که فایده ما مهم است، دیگه مهم نیست که دیگه فایده میکنه یا ضرر میکنه، به ما غرض نیست. او دا خود کله اصل مسله کله دا په مختلفو محورونو کې قابل د مطالعه ده. او که چیرې دا د ځاني ګټې او د اړیکو ترمنځ په 2 محورو کې مطالعه سي، نو بیا په مختلفو ځایو کې فرق کوي. بعضې وختونو کې اکثرا دغه نظامیان چې زیاتره په سلا او په زور باندې متکي کېږي، کوشش دا کوي چې ځان ته ګټه ورسوي او بل ته تاوان ورسوي، غلبه حاصله کړي. اما هغه ضمني تولید د دې دا ده چې دښمنۍ او د اړیکو ماتېدو ته مخه کېږي، چې بیا اړیکې او اعتماد او ډېر شیان پرې ماتېږي په دې باندې. اوس دغه د موږ او تاسو د ګاونډي سره خبرې کول چې په څه موقف راغله، اوس د اعتماد او باور او اړیکې دواړه منځ ډېر زیان یې لیدلی هستم. رښتیا او دغه شیان، دغه 5 شیان چې هلته ګوري، د دغو 5 شیانو چې د ما شاته یې ویني خلک، د دغو سره مستقیم ارتباط لري. دا ټول یو د بل سره تړلي دي، ارتباط مستقیم داره و این بسیار مهم است که ما به قسم افراد که احساس مسئولیت داریم در مقابل خود، در مقابل فامیل، در مقابل وطن، در مقابل هموطنها و در مقابل بشریت. اگر از این چیزا خود آگاه بسازیم، تعامل ما همراه دیگه مردم
تغییر میخوره، مثبت میشه و بالاخره این مثل یک د مرض په ضد باندې یو لغت کشیده. او نو هغه هغه درملنه، تداوی او یعنی یک مرض صحتمندی. ساری می باشه، اما یک چی ایموشنل کانتیجن په انګلیسي باندې ورته وایي. هغه احساسات هم ساری وي. هغه احساسات چې موږ خلکو ته راځو تعامل سره کوو، په یوغو باندې داسې تاثیر کوي چې بالاخره په یوغو هم دغسې مثبت احساسات راسي او په هغه رقم سره په مخ لاړ شي. یوه خبره بله چې په دې موږ او تاسو په دې میلمنو یو میلمنو نه وکړه چې موږ د خپل هر عمل مخکې له دې چې عمل کوو، که چیرې هغه نتیجه یې تصور کړی سو چې دې نه څه شی راځي. دا ډېر یو مهم سکیل ده چې که چیرې موږ د خپل تعامل نه څه رقم راځو، یا مثلا دا چې موږ د کوم رقم ذهنیت نه راځو. په ذهنیت کې د موږ قهر وي، غوسه وي، نفرت وي، او د اړیکو پروا نه وي راته، او موږ په احساساتو ایګو سره راځو، حتما د موږ اعمال یا نتایج یا خبرې هسې نه تمامیږي چې له هغه نه موږ یا نور ګټه واخلي. حتما په اړیکو باندې همداسې زیان راچي چې بیا وروسته له پښیماني نه بله مسله نه راځي. ځکه ډېر وختونه داسې کړنې یا موږ یا نور دوستان د موږ او تاسو وطنوال سره مخامخ سوي چې پاسته بیا پښیماني ګټه نه لري، ځکه چې یو شی له لاسه وتلی. موږ یو میلمه دوست محترم حنیف صوفی زاده د تامس کلمن ماډل باندې خبرې وکړې، تقریبا 2 پروګرامو کې هغه تشریح کړ، او په اخر پروګرام کې موږ مقایسه کړل دغه 15 شیان چې د 5 شیوه ماډل تامس کلمن چې هغه رقابت، همکاري، مصالحه، هغه د مصالحې په ځای باندې بل اصطلاح ورته استعمال شوی و په خبرو کې چې د مصالحه امکان لري سوء تفاهم منځته راولي، د هغه لپاره او اجتناب او سازګاري. په دغه رقم سره بیا موږ هغه دغه 15 نیتونه چې موږ کړي وو هغه هم مقایسه کړل. دوستان کولی شي پخوانیو پروګرامو ته لاړ شي او په هغه باندې نور بحث وکړي، غوږ ورته ونیسي او بیا په خپلو حجرو کې، په بانډارو کې په دغو شیانو باندې بحث وکړي. او دا رښتیا اکثره د موږ او تاسو تعاملات په همدغو ساحو کې واقع کیږي. ډېرو ځایو کې چې په یو مسله کې کومه یوه دعوا یا مسله وي، بیا د برد و باخ نه علاوه فقط نیم په نیمه سره رضا کیږي، سره وایي بس لږ څه ته ډېرو ځایو کې یا حکم چې حکمیت کوي اختیار بل چاته ورکوي، هغه یې داسې فیصله کوي چې د دواړو څه نقص او څه په ګټه باندې راضي کیږي سره. اما داسې لارې هم شته چې دواړه یې داسې وي په اصطلاح د ګټې خبرې. اکثره هغه لارې ضرورت دې ته ده چې موږ هغه ته انکشاف ورکړو. که چیرې څومره هغه ته انکشاف ورکول شي، نو بیا خواوې ډېرې ګټې ترلاسه کولی شي. یعنې رښتیا هم نو لودین صاحب په ورو ورو به لاړ شو. دغه پروګرامونه دغه 15 پروګرامه چې موږ تر اوسه وړاندې کړي دي، موږ په تنهایي سره نشو کولی. ځینې دوستانو د موږ سره همکاري وکړه، میلمانه و د موږ سره خپل وخت یې مصرف کړ. غواړو چې د هغو یادونه وکړو، یو ارج ورته قایل شو او قدرداني وکړو. ورو ورو به د هغو نومونه واخلو او په کومو موضوعاتو کې وغږېدل، په څه رقم سره څه نظریات یې لرل، خبرې به پرې وکړو. او بیا د موږ هغه کلیدي سلاید چې له مفاهمې نه وروسته، د فهم او تفهیم نه وروسته د تعاون مرحله ده. نو خدای دې وکړي چې بیا دغه دوستان د موږ سره تعاون وکړي، په هغه مرحله کې هم کومک وکړي او یو د بل سره هم تعاون وکړي. رښتیا نو دغه دوستان چې د موږ سره همکاري کړې ده، کله په ګروپي ډول باندې کړې، کله په تنهایي سره راغلي وو. نو او داسې یو سیستم مې نه دی ورته جوړ کړی د دغو عکسو لپاره
څنګه چې د ما په کمپیوټر کې را پیدا شول موږ دلته واچول امکان لري خلک تعریف نه کړي چې ولې دغه دوه نفر یو ځای دي ولې دا له فلاني نه مخکې و دا وروسته ده دغه چې ما هیڅ فکر نه دی کړی چې ما سلایډونه جوړول نو دغه دوه محترم حنیف صوفي زاده صاحب دغه د تامس کلیمن پروګرام کې ډېرې څېړنې کړې د مذاکرې باره کې څېړنې کړې دي د موږ سره ګډون وکړي ډاکټر صاحب فرید بزګر چې هم کتابونه لري هم کتابونه چاپوي او هم ټولنه کې یو فعال انسان ده د موږ سره په دغو پروګرامو کې وو تاسې نورالدین صاحب او ډاکټر صاحب فرید بزګر صاحب زه له پخوا نه پیژنم ماشاءالله دوی همیشه مطبوعاتي او د طبابت په اړه همدارنګه د دغه مسلکي ساحه چې دوی څه رقم خلکو سره کار کړی او د فهم تفهیم رول او تجربې موږ سره شریکې کړې همدارنګه محترم حنیف صوفي زاده صاحب چې دغه د نوي تحقیقاتو او خصوصا د مدیریت او د پالیسی په برخه کې د عامه پالیسی په برخه کې تخصص لري د مفاهمې په اړه باندې خصوصا دغه د مفاهمې هغه سټایل یا هغه طریقه او بڼې شکلونه چې موږ په خوایي نه خوایي په هغه کې داخلیږو ځکه چې په هره مفاهمه کې یوې شیوې نه موږ کار اخلو که په هره موضوع باندې یو خپل موضوع ده او بل هغه طریقه چې موږ د هغې موضوع سره تعامل کوو یا مقابل طرف چې د موږ د موضوع په خاصه توګه که چیرې اختلاف وي په یو موضوع باندې یا تفاوت نظر موجود وي نو هلته ښایي نه ښایي موږ له یوې شیوې نه یوې طریقې نه کار اخلو معمولا خلک چې یا خواوې دغه موضوع باندې ډیر کلکېږي له موضوع سره ډیر نښتی حالت په سره مخامخ کېږي هم له خپلې شیوې نه خبر نه وي نو در حال چې شیوه هغه طریقه د تعامل په نتیجه د تعامل باندې ډیر اثر لري له دې کبله له دې شیوې نه غفلت یا سټایل نه غفلت سبب د دې کېږي چې موږ او تاسو له ناسمو نتایجو سره مخامخ سو ډیر خلک کوشش کوي چې هم په موضوع باندې او هم هغه خپلې شیوې ته یا طریقې ته توجه کوي موضوع که د اوبو وي موضوع که د ځمکې موضوع که د مثلا تقسیم د یو مسلې یا یو سیاسي موضوع وي خو هغه خپله موضوع ده اما اشخاص بیل خصوصیت لري هغه نو له دې کبله له اشخاصو سره وای په نرمۍ او په احترام او په درناوي او په موضوع باندې کوشش کول چې په هغه باندې د دواړو هغه تمرکز او همکاري رامنځته سي نو هغه شیوه وای ښه نتیجه ورکوي رښتیا هم دغه دوستان چې موږ عکسونه اچوو نه د فهم او تفهیم په وخت کې نه وو اما په دا 15 پروګرامو کې د موږ سره همکاري کړې دي رښتیا هم زه مننه ترې کوم د موږ دوه نور دوستان او میلمانه چې وو محترم فیض الله جلیلی او محترم قمبر علي زاره واقعا دا د موږ او تاسو د پروګرامونو دوامداره میلمانه او د خاصو مرستو او همدارنګه د دې پروګرامونو کې د هغوی نظریات او د دې پروګرامونو د بډاینې په اړه له موږ سره ډیره همکاري کړې البته له پروګرام سره له خپلو وطنوالو سره همکاري کړې چې د دوی دغه پوهه مهارتونه شریک شوي په دغه پروګرامونو کې نو له دوی نه مننه کوو الله تعالی دې خوشحاله لري او بیا د نورو پروګرامونو کې د دوی انشاءالله د دغه لوی پروګرام برخه دي دوی انشاءالله خدای دې وکړي چې دوی ټول د موږ سره راتلونکي پروګرامو کې همکاري وکړي نور دوستان چې د موږ سره راغلي وو هغه محترم ډاکټر صاحب نصرالدین شاه پایکار وو او انجینر صاحب سید احمد ضیا مظهری
دواړه په ټولنه کې فعال دي، دلته په ټولنه کې فعال دي، په افغانستان کې فعال دي، ډېر ښه نیتونه لري، د ګټه ګټه نیتونه لري او د موږ سره ډېره همکاري وکړه په دغه پروګرامو کې. نو دوی نه مننه کوو. واقعا دوی د دې ټولنې په خاصه توګه په ټورنټو کې دا د بشري او انکشافي کارونو کې فعال دي او دا د دې ټولنې سرمایه ده. محترم توریالای تنین ایجا گوشم گرفته، بسیار کامنت هم کرده، بسیار عالی و ارزشمند، بسیار تشکر تنین صاحب. د انضباط په باره کې د موږ میلمه وو ډېرې ښې خبرې وکړې او دغه خپله کمپنۍ کې دوی څخه انضباط تطبیق کوي. او عزیز امیری خو ټول افغانان دلته په تورنټو کې پیژني، په نوره دنیا کې هم پیژني. د افغانانو د اتاق تجارت، د افغان کاناډا اتاق تجارت رئیس ده او د موږ سره په مختلفو ساحو کې په ګروپي ډول او په تنهایي ډول باندې د موږ سره همکاري کړې دي. ډېره مننه. دوی نه مننه کوو. واقعا دوی په دې مختلفو پروګرامونو کې په خاصه توګه د دې مفاهمې په اړه کې همدارنګه د دوی هغه تعاملات چې په تجارتي چوکاټ کې دي څومره رول لري په ټولنه باندې او دغه تعاملات د دوی په روابطو باندې د تجارت په انکشاف باندې او په اعتماد باندې، ځکه چې هره معامله تجارتي د اعتماد، موږ هیله لرو چې د اعتماد او تعاون په برخه کې موږ تاسو سره بیا په راتلونکي کې د دوی له نظریاتو نه خبرتیا پیدا کوو او دوستان او مینوال له دې نه ګټه واخلي. دوی نه مننه کوو. د موږ جنوب ته، د کاناډا جنوب ته د موږ میلمانه محترم غلام محی الدین صدري او ډاکټر صاحب سید مبین شاه مصمم هم د موږ پروګرامو کې د موږ سره همکاري کړې دي او خپل نظریات یې د موږ سره او د وطنوالو سره شریک کړي دي. او رښتیا هم ډاکټر صاحب مصمم د اقتصاد ډاکټر پاچا صاحب موږ ورته وایو، همدارنګه محترم غلام محی الدین صدري صاحب، دا دواړه د اقتصاد او منیجمنت او ادارې او لیډرشپ په اړه باندې ماشاءالله ډیر زیات اختصاصي مهارتونه او تخصص لري. د دوی نه مننه کوو. د موږ دلته په تورنټو کې دوستان محترم احسان الله صداقت او ډاکټر صاحب کمال حسن همیشه حاضر وو چې موږ به غږ پې وکړي چې هله موږ څوک نه لرو، راسئ خپل نظریات یې د موږ سره ډېر په واز زړه باندې د موږ سره شریک کړي دواړه، او دواړه ښه فعال افغانان دي دلته په ټولنه کې، همیشه نورو افغانانو ته کومک کوي، خدمت یې کړی دی. ماشاءالله هر یو موږ تاسو د دې دغه لړۍ چې موږ یې اوس مختصره معرفي کوو، هر یو خزانه ده. په خاصه توګه دغه میلمانه موږ ډېر شیان ترې زده کوو. همدارنګه د دوی ډېرې مستندې قصې چې دوی کوي، هغه کیسونه چې مثلا بیانوي. ډاکټر صاحب کمال د خپلې تجربې بعضې کیسونه یا هغه قضایا چې وایي، یا صداقت صاحب هغه حالات چې دی ورسره مخامخ شوی د تجربې چې د وطن نه رانیولې تر دیجې پورې، ډېر ژوندي مثالونه او هغه حالات چې دوی ورسره مخامخ شوي یا په ټولنه کې دوی ګوري، یا هغه زده کړې چې دوی کړي دي زموږ سره چې هغه خپلې تجربې شریکې کړي، رښتیا هم دغه پروګرامونه په دوی باندې واقعا ډېر بډایه شوي دي او بډایه کېږي، او دا د موږ او تاسو د پروګرام مهمې برخې او اساسي یا پانګې دي. ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری او علامه محمد کاکړ دواړه د موږ سره څو وارې همکاري کړې، 2-3 وارې راغلي دي. ډاکټر شینواری په افغانستان کې هم معین په سویه باندې وو. ډاکټر صاحب پاچا صاحب هم د معین وو یو وخت په وزارت مالیه کې، او شینواری صاحب د معارف وزارت معین او
علامه محمد کاکړ یو لوی متشبث ځوان ده په افغانستان کې ډېر فعالیتونه کړي، فابریکې لرلې، بزنسونه جوړ کړي او دلته هم چې راغی د افغانانو د بزنس چاپیریال یې بیخي تغییر کړ، څو نوي نوښتونه یې راوستل په ټولنه کې او په مختلفو موضوعاتو کې چې موږ دوی میلمه کړ ډېر ښه وارد و او زه فکر کوم د نورو خلکو لپاره د انسپیریشن ته څه یې. نو ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری خو د افغانانو یو علمي او تجربي پانګه ده. همدارنګه کاکړ صاحب چې د ځوانانو په ګروپ کې موږ ورته ګورو، واقعا ډېر مبتکر یو د نوښت والا ځوان ده، ځکه چې دا دنیا د نوښتونو او فرصتونو نه د ګټې یا د فرصتونو د درک دنیا ده. نو په هغه باندې موږ د دوی فعالیتونه څارو. همدارنګه خوشحاله په دې چې د موږ سره هم همکار دي او د ډاکټر صاحب شینواري له علمي او تجربي پانګې چې دوی هم ډاکټر ده، هم په تعلیم او تربیه کې، او هم د موږ او تاسو د فرهنګ او په خاصه توګه په علمي ډګر کې ما د دوی نه حتی د قول چې په عربي کې خبرې مفاهیم لري، څو ډوله د قول چې قرآن عظیم شان کې ورته قول ثقیل، قول لین، قول سدید او داسې نور شکلونو باندې دوی معرفي کړل. نو د ما په ذهن کې اوس ځینې نوي شیان دي، ځکه چې زه د مفاهمې او د هغه ساحه کې چې د سولې سبب کیږي یا سولې ته څنګه لاره پیدا شي له شخړو له منځه، ما سره ډېره مرسته وشوه چې څنګه څه رقم اقوال یا خبرې په کومو حالاتو کې ډېرې مهمې دي. نو دا ډېره مهمه سرمایه دي دا ټول موږ ته خدای پاک دې دوی آباد لري او د موږ او تاسو د دغه پروګرام سره د دوی د ملتیا نه موږ خوشحاله یو. راتلونکي کې هم غواړو چې موږ سره همکار اوسي او د خپل پروګرام لا بډایه کړي. د ما په زړه کېږي چې اول به م ورکړ مثلا ډاکټر صاحب شینواري ته اول م ورکړ سبا ته کولی شي راسي، نه تنه چې دی راغی اما سلایدونه هم جوړ کړي وو، یعنې ډېرې له یو علمي پانګې سره برابر شي او موږ ډېر څه تر زده کړي، وطنوالو هم ترې ډېر زده کړي. او کاکړ صاحب هم علاوه په دې چې کارونه لري او بزنسونه لري او خپل ځوان داسې وخت کې به م غږ پې وکړي چې هله کولی شي سبا راسې که نه، بیا به راغی په عجله باندې به اما ښه معلومات یې د دوستانو سره شریک کړي. ډېر کاکړ صاحب ما په دې څو اخرو ورځو کې چې تعقیب کړی دا ډېر د میلمه پال سړی هم دا فکر کوم. یو د موږ او تاسو یو بل وطنوال حفیظ محمدي له امریکې نه تورنټو ته کاناډا ته راغلی و، د هغه میلمه پالنه او د هغه سره د ده همکاري او د هغه د پروګرامونو په لړ کې موږ د دوی استعداد ته چې وکتل، نو موږ غواړو چې دا د موږ پروګرامونه په دوی باندې لا ډېر بډایه شي. ځکه د ده پروګرامونه د ده کړنې تقدیروم، نو له لرې نه به ده نه مننه وکړم. او شینواري صاحب خو انشاءالله چې د دې ټولنې یو بنسټیز شخصیت ده، په کاناډا کې د افغانانو د اتحاد په لوري باندې د تحرک یو مهم عنصر ده. ما پروگرام‌های گروپی هم داشتیم. او پروگرام‌های گروپی مثلا در یکی از پروگرام‌ها که سر وضع اقتصادی افغانستان و چیزا گپ می‌زدیم، میهمان ما از دبی محترم حاجی صاحب عبیدالله صدرخیل رئیس اتاق تجاره افغان‌ها در امارات است، او شریک کرده بود و محترم سلیمان بصیر از کالیفرنیا اشتراک کرده بود و نظریات بسیار مفید برای هموطنان و برای ما در روز ارائه کردن. بسیار تشکر میکنیم از اینکه یک سرمایه ملی است، کلی همین نفرایی که اکثرش بیشتر ما نشان دادیم جزء از سرمایه بشری افغانستان است.
او واقعا ما ته را یاد سو ګر چې دا ډیر مخکې و د دوی پروګرامونه خو ما په حافظه کې تازه دي په خاصه توګه د اقتصادي ودې انکشاف رول په سوله او امن کې یا د امن او سولې په محتویاتو کې د اقتصادي ودې او انکشاف سرمایه گذاري په اړه باندې د دوی نظریات او د دوی کړنې او فعال حضور د ستاینې وړ ده د تقدیر وړ ده واقعا د دوی هغه ختمه شي یا مثلا هغه کړنلارې چې د افغانستان د امن او سولې او انکشاف په لاره کې دوی ترسره کوي او فعال دي د تقدیر وړ دي موږ خو په ټولو ساحو کې فعالیت نه کوو بلکې غواړو چې د ټولو ساحو فعالیتونه چې د امن او سولې او د انکشاف سبب کیږي تقدیر کوو او د هغوی له تجربو نه ګټه واخلو او دغه دوه محترم میلمانه چې حاجي صاحب صدرخیل ده او سلیمان بصیر ورور د دوی نه مننه کوو چې دوی د اقتصادي انکشاف له لارې نه د امن او د سولې یا د هغه نسبي امن چې رامنځته راغلی د هغه نه څنګه لویه ګټه پورته شي او دغه په خاصه توګه د هوایي ترانسپورت په برخه کې چې صدرخیل صاحب ډېر مرسته کوي کوشش کوي چې په دې لارې کې ډېر هغه هوایي ترانسپورت چې نن سبا کابل ته بانکداري کې او بندارنګه بانکداري سرمایه گذاري کې د تجارانو د ستونزو د حل لپاره یا خپل د نن د حکومت سره چې یو تعداد قوانین او اصول پر رامنځته کولو کې چې سرمایه گذاري خو به اصول او به روابط نه کیږي لوی خاصه توګه لوی پانګونې په دې لاره کې فعال دي موږ تقدیرو ځین هغه مؤسسات چې د افغانستان د ولس سره د همکارۍ او د سولې او امن او اقتصادي انکشاف په لاره کې فعال دي ټول تقدیرو هغه د دې پروګرامونو کې له موږ سره هم برخه لرله راتلونکي کې به هم د دوی مرستې غواړو او ډاکټر صاحب نظروال او محترم صابر فرمند چې د هغه چیرمن د کاناډا افغان بزنس کونسل او د عزیز امیری نږدې یو د بل سره همکاري کوي دم په ځینې پروګرامو کې په ګروپي ډول د موږ سره ګډون وکړو د دواړو نه مننه کوو نظروال صاحب خو دلته ډېر خدمتګار دی د ټولنې لپاره د موج تلویزیون کې هم خبرې کړې د وصال تلویزیون کې ګمان کوم د افغانانو د ټولنې مشکلات دلته په هغه باندې بحث کړی وو د موږ میلمه مو او ډېر فعال انسان د صابر فرمند دغه د اتحادیې افغانانو د اتحادیې د مؤسسینو نه وو د سرتاسري شورا رئیس وو په ټولنه کې ډېر فعال تاجر بزنسمن او ښه وارد انسانان دي او دوی نه مننه کوو واقعا دوی هغه کسان دي چې په افغاني ټولنه کې د خیر او سعادت او د خوشحالۍ په لوري باندې کار کوي دا هر یو تجربه یو نمونه د فعالیتونو ده د موږ د دوی نه مننه کوو او دغه پروګرامونه په همدوی باندې ښایسته دي شملودین صاحب موږ خو نور دوستان هم لرل چې په څلورو کالو کې څلور نیم کاله چې ما ته همکاري کړې ده د موږ میلمانه وو د موږ سره کومکونه کړي وو خبرې کړې وې پروګرامونه هم جوړ کړي وو منتها هغه ټول مې دلته رانوستل موږ فقط دغه د یوټیوب چینل هم چې جوړ کړی له هغه نه راوروسته څوک راغلي وو د هغو عکسونه مې دلته واچول او موږ د هغو ټولو خلکو نه چې د موږ سره میلمانه وو په مختلفو موضوعاتو کې همکاري کړې نظریات شریک کړي دي د هغو ټولو نه مننه کوو او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې بیا ټول راسي د موږ سره همکاري وکړي په انفرادي ډول خپل نظریات د موږ په پروګرامو کې د دوستانو سره شریک کړي او یا په ګروپي ډول باندې او زموږ او تاسو په پروګرامونو کې د مختلفو ملکونو نه ډېر ورونه او ځینې وختونه خویندې
د خپلو مثلا د ابن سینا د پروګرام، همدارنګه هغه ورونه او خویندې چې په کابل کې دي، ځینې خاصه توګه ډاکټر صاحب عادل او عادل ډاکټر استاد صاحب، قیوم مومند، قیوم مومند، استاد خریوار، خدای بخلی روین صاحب، روین صاحب الله تعالی دې وبخي، ډاکټر صاحب روین ډېرو پروګرامونو کې د موږ او تاسو سره وو. نو په همدې توګه ان شاء الله چې دا پروګرامونه به وړاندې ځي او موږ د دغو دوستانو تعاون ته اړتیا لرو. دا یو چې ځینو دغه پروګرام ته غوږ نیولی، ژوندي اورېدلي، اما که ژوندي نه اورېدلي، کوشش به وکړو چې ټاګ یې کړو په دغه پروګرام کې، چې پروګرام واوري. او د موږ هدف دا ده چې نه تنها د دوی قدردانی کوو، دوی ته د ملي بشري سرمایه په نظر باندې ګورو، اما د دوی نه ځینې هیله او توقعات هم لرو. هغه دا ده چې په راتلونکي مرحله کې د موږ سره تعاون وکړي او یو د بل سره تعاون وکړي، چې بالاخره که موږ یو think tank جوړ کړو. او په خیر سره په دې معنا چې دغه سرمایه یا پانګې تنا تنام دی، یو متل دی وایي قطره قطره دریاب میشه کنه، او د دریاب انرژي او صلاحیت د کاری له قطرې نه حتما زیات ده. له دې کبله تاسو د یو ډېر مهم شي خبره وکړه چې د پوهې او د توان یا قوت یو مرکز چې معمولا د تینک تانک په نومونو باندې یا د یو لوی استراتیژیک فکر کولو یا د مثبت بدلون لپاره د خپلو نظریاتو د شریکولو یا د استراتیژي د تنظیم لپاره یا یو حد اقل د یوې ټولنې د لرلید یا ویژن لپاره یو مشترک ویژن یا لرلید ترسیمول چې تر څو هغه یوه نقشه سي. په خاصه توګه د موږ هغه اول سلاید د یو نقشې حیثیت لري، خو که موږ بدلون پکې راولو هغه آخري نقطه چې فلا او سلام د هغه لرلید وټاکو یا دورنما، نو د هغه ته د تګ لپاره دغسې فکرونه، دغسې سرمایې پکار دي چې تر څو لاره رڼا سي. او نه تنها موږ بلکې نور هغه څوک چې په دې پروګرامونو کې نه دي، هغه د لرلید په لوري باندې خپله انرژي متمرکزه کړي. رښتیا نو که نوم ورکړو، یو تا وویل چې دا قطره قطره دریا میشه، زه کیدای شي ووایم چې دغه قطره قطره یو مخزن ترې جوړ کړو، هغه مخزن مغزي وپېژنه، دغه ټول مغزونه که یو مخزن کې راټول سي نو نتیجه به یې ډېره ښه وي. او خصوصا که دغه مهارتونه چې موږ په دغه باره کې غږیږو په دغه مخزن کې دوی استعمال کړي په خپل منځ کې او تعاون وکړي او د بل سره امکان لري داسې یوې نتیجې ته ورسېږو چې هغه شیان چې زموږ په وطن کې کسر باندې موجود دي، کم دي د هغو لپاره یو تلافي سي. یو مهم شی لودین صاحب چې ما ته په دې باندې ډېر وارې خبرې کړې دي، هغه دا ده چې دغه ځینې اصطلاحات چې خلک یې بې تعریفه استعمالي په مختلفو مناظرو کې، مشاجرو کې دغه اصطلاحات تعریف سوي نه دي، ټول خلک د هغو په تعریف باندې موافقې نه دي کړې. که له دغه ځینه شروع سي او دغه هغه اصطلاحات چې په ملي سویه باندې په اخبارو کې او په مصاحبو کې او په هر شي کې استعمالېږي، خلک یو واحد تعریف ولري د هغو، امکان لري دا به یو ډېر لوی پرمختګ وي. خو د اصطلاحاتو نه زه داسې فکر کوم چې اصطلاحاتو ته د موافقې ته د لارې پیدا کولو لپاره اوله خبره بنیاد دا ده چې موږ له یو ناوړه دورې نه راتېر سوي یو. د موږ ذهنونه او زړونه هسې چې ضرور ده چې تر څو د حقایقو په لور باندې متمرکز سي، یو څه تصفیې ته ضرورت لري چې موږ حق بیني او حق جویي په لوري باندې متحرک کړی سي. او هغه دا ده چې موږ دا وپېژنو چې د انسان هغه فطري وجود چې دغه مهرباني، رښتینی، صادق
او د حقیقت په طلب باندې د رښتیا ته متمایل ده. هغه د دې مبارزې د مکتب په نتیجه کې لږ څه نه بلکې ډیر د ناوړه رسوباتو لاندې سوی ده. چې هغه رسوبات که چیرې موږ او تاسو وکولی شو لرې وتېر نه له خپلو زړونو نه، له خپل فطرت نه، له خپل هغه اصلي وجود نه، یا خلاصه موږ هغه خپله د واقعیت حلقه هم لږ ذره تصفیه کړو او هغه خپل باورونه او نمونې چې موږ ځای په ځای کړي دي هغه هم یو بازبیني وکړو، یعنې دوباره د ځان کتنه وکړو. که موږ د ځان کتنه او لږ تصفیه کاري وکړی سو، نو بیا کولی سو چې په اسانه توګه باندې د یو ویژن په لوري باندې، ما ته خو نظر کې دا ده چې موږ تر څو یو مشترک لرلید ونه لرو، او ځکه دا لرلید ډېر اسانه ترسیمېدی شي که لږ څه چیرې حق بیني او هغه ته د ورتګ لپاره بیا اسانتیا پېښېږي. که موږ لرلید ونه لرو یا دورنما یا ویژن، نو د موږ لارې بیا جدا کېږي، هر څوک لکه په خپله لاره باندې روان ده، هر یو خواړ پسې لاړه. او بله خبره دا ده چې دا تقلیدي یو په بل پسې وصل د خپل فکر نه که څوک ګټه نه اخلي او تحقیق نه کوي، ځکه هر انسان الله تعالی استعداد ورکړی، ذهن یې ورکړی او د علم دروازې ورته خلاصې دي، پوهې او تحقیق. که چیرې موږ له دې ډېر زیات تعصبي تقلید نه راووځو او هر یو د خپل مسؤلیت په ساحه کې د حقیقت لپاره کوشش وکړو، نو بیا انشاءالله د رڼا امکانات ډیریږي. او که موږ وتړل سو په یوې ډلې او بلې ډلې پسې او داسې ړوند تقلید وکړو، نو مشکلات نه یوازې حل کېږي بلکې د موږ لارې جدا کېږي. نو له دې لارې نه موږ غواړو چې انشاءالله چې د خپل وس مطابق څنګه وکولی سو چې یو رڼا لارې روښانه وساتو. بیشتر شما گپ زدین، یک چیزی به فکر ما آمد، میخوایم امور تشریح کنم، بازی پروگرام خلاص میکنیم. ما دمی کورسای خود برای مردم میگم که شما اگر یک میزه در کنج خانه بانین و هیچ کس هم نره پیش از او، استعمالم نکنه، اگر بعد از یک هفته در اوجا برین و انگشتتان تو سرش تیر کنین، میبینین که سرش گرد شیشته. اما میز که هیچ استعمالم نشده با پاک کردن ضرورت داره. در حالی که میز اتاقی که آدم در اوجا نان میخوره یا دسترخوانی که در اوجا نان میخوره هر روز با پاک کاری ضرورت داره. این سوال ما ایست که امی ذهنی که ما ازش استفاده میکنیم چی وقت ما آخرین بار چی وقت بود که ما او را پاک کردیم؟ برای که ما با یک شعر یک وقت در مخورترکی در افغانستان خوانده بودیم که میگم در پیش سلطان محمود غزنوی یک غلام بچهش بود که به عیاض نام داشت، مویای دراز داشت، بازی رو بسیار دراز شده بود، بازی رو برده پیش سلمان، مویای زور کوتاه کرده که آمده خوش سلطان محمود غزنوی نه آمده، بسیار دق شده بود که چرا این کار شدی، خب غلط بود. باز یک شاعر برش آمد که او رو خوش بسازه، برش گفت که کل شعر یادم نیست، میگه گفت که مثل سرو است، موی انسان مثل سرو است، میگه آراستن سرو ز پیراستن است. یعنی سرو چه قسم زیبا میسازی و یکی کوتاه کنی، یا شاخه‌ای که ایسو رفته توسعه کرده اونا رو کوتاه کنی که پس تو متمرکز بسازی، مثل که خودت گفتن امی ذهن ما تو رشد کرده به هر طرف رفته تا که انضباط در اوجا نباشه، تا که ما پس بیاریم همون چیزای اضافی رو ببریم و به طرف جهانبینی یا دورنمایی که پیشتر شما درباره از اشاره کردین به مو طرف جهتش بتیم، باز به موافقت میرسیم. واقعا همداسې ده درنی صاحب. نو موږ وخت پوره ده، د دوستانو سره نن هم اولین وار داسې په یو ساعت کې پروګرام خلاص کړی. راتلونکي پروګرام کې راتلونکي هفتې ته موږ هیله لرو چې د ځینې دغه میلمانه چې تاسې دلته عکسونه ولیدل هغه هم راټول کړو
او د هغو نه هم خواهش وکړو چې په یو څو دقیقو کې دغه د موږ پروګرامونه یو ارزونه یې وکړي. نو په خیر. څه رقم شده نو بس او لاس دا په به کار د دی چې خلک به خبر کړو. راتلونکي پروګرام چې موږ په تعاون باندې خبرې کوو، د تعاون دپاره یو تهداب او بنیاد شي. په خیر. او نو بس دوستانه حاضره د خدای په امان تر بلې هفتې پورې. بلې هفتې ته بیا د دوشنبې په ورځ د سهار په 10 بجو به انشاءالله سره ووینو. خدای دې وکړي چې دغه پروګرام هم خوښ شوی او په خپلو ټولنیزو پاڼو کې یې شریک کړئ. خپل تفسیر هم د موږ سره شریکه کړئ. لکه موږ چې دغه میلمانه راغلي وو خبرې وکړې، تاسې هم کولی شئ د موږ تفسیرو په کالم کې د موږ میلمانه شئ. او ډیره مننه. خدای پاک هم آرام او آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.